جانان په بیلتون دی څنګه خواره مدینه سوه جانان د ژوند لار زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم له ګناهونو څخه د خلاصون لارې. له ژوند دې دلته تېر کړې او ژر ولاړې مسافر سوې. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم له ګناهونو څخه د خلاصون لارې. درنو اوریدونکو، د ځینې شرایطو او سببونو په بنسټ د یو انسان واړه ګناهونه په لویو ګناهونو باندې تبدیلیږي، چې امام غزالی رحمه الله په احیاء العلوم کې د هغې 6 سببونه او 6 علتونه بیان کړي چې زه به د هغو وړاندیز تاسو ته بیان کړم. اول، پر ګناه باندې همیشه والی. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمای: لا صغیرة مع اصرار ولا کبیرة مع استغفار. وړه ګناه سره له همیشهوالي وړه نه پاتې کیږي بلکې لویه ګرځي، او لویه ګناه له بخښنې غوښتلو سره لویه نه پاتې کیږي بلکې بخښل کیږي. نو که یو مسلمان ورور یا یوه مسلمانه خور په وړو ګناهونو باندې اصرار او همیشهوالی کوي، هغه دې په دې پوه شي چې د دې صغیره او وړه ګناه وړه نه پاتې کیږي بلکې دا کبیره ګرځي. او که یو څوک مرتکب د کبیره ګناه او د لوی ګناه ګرځي، سمدستي په خپل ګناه باندې پښیمانه شي، د تضرع او د عاجزي لاسونه خپل رب ته پورته کړي، د رب العزت نه بښنه وغواړي او دا تصمیم ونیسي چې زه به بیا دا ګناه نه کوم، دا ګناه کبیره نه پاتې کیږي، الله یې ورته بخي. دویم، ګناه سپک ګڼل. کله چې یو بنده صغیره ګناه سپکه او آسانه وګڼي، نو دا ګناه بیا د الله رب العزت په نزد باندې لویه شي، او چې کله ورته وړه ګناه لویه ښکاره شي، نو د الله رب العزت په نزد هغه وړه ګرځي. ځکه ګناه ته په درنه سترګه کتلو او د هغې په بد ګڼلو سره د بنده زړه له ګناه څخه نفرت کوي. د بخاري حدیث دی، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی: المؤمن یرا ذنبه کالجبل فوقه یخاف ان یقع علیه، والمنافق یرا ذنبه کذباب مر علی انفه فاطاره. پیغمبر علیه السلام فرمایی: مؤمن بنده ته خپله ګناه داسې ښکاري گویا چې د ده له پاسه یو غر دی، داسې نه چې دا غر ورباندې راوغورځېږي. یعنی خپلې ګناه نه دومره یریږي او دومره ورته غټه ښکاري. او منافق خپلې ګناه ته داسې ګوري چې گویا له پوزې سره یې مچ تیریږي چې دا یې والوزوي. یعنی خپله ګناه د سره ورته ګناه نه ښکاري. نو که یو مسلمانه خور یا یو مسلمان ورور د صغیره او د وړې ګناه مرتکب کیږي او کومه ګناه چې دې کړې ده هغه ورته سپکه او آسانه ښکاري، نو بیا همدغه ګناه د الله رب العزت په نزد باندې لویه شي. دریم، پر ګناه باندې فخر او خوشحالي کول. لکه چې یو سړی داسې ووایي: تا ونه لیدل چې څنګه مې د فلانی کس عزت پایمال که، ګناه یې کړی خو په خپلې ګناه باندې اوس ویاړم کوي. تا ونه لیدل چې څنګه مې د فلانی کس بدیانې یادې کړې تر دې پورې چې هغه مې وشرمو. یا یو تاجر او سوداګر ووایي
آیا تا ونه لیدل چې څنګه مې په هغه فلانکي باندې خراب شی خرڅ که هغه مې تیریست او تاوان مې ورواړو ګوره ګناه یې کړې ده د ګناه مرتکب شوی اوس په خپلې ګناه باندې د فخر او خوشحالي کوي که هغه وړه او صغیره ګناه مې د الله په نزد باندې دا دویه شو یا کوم مناظره کوونکی ملا ووایي ګوره فلانی عالم مې په مناظره کې څنګه خړ که په هغه باندې مې تلبیس وکه هغه ته مې دوکه ورکړه نو په دې شان کارونو باندې ګناه له هغه خپل حد څخه لویه ګرځي ځکه چې په دغسې کڼلارې سره انسان د الله رب العزت په نور مخالفت کې هم واقع کیږي او شیطان ورباندې غلبه کوي نه ګرانه وروره او درنې خورې چې کله تانه یوه صغیره ګناه کیږي نو په خپلې ګناه باندې بیا فخر او خوشحالي مه کوه سمدستي رب العزت ته متوجه شه خپل د عاجزي لاسونه الله ته پورته کړه وایه یا الله زه ستا عاجز بنده یم ما نه ګناه کیږي څو وارې رانه شوې بیا رانه شوې ده زه ستا نه بخښنه غواړم امید ده چې الله درته بخښنه وکړي هو که دې فخر او خوشحالي په ګناه وکړه بیا هغه وړه ګناه به دې د الله رب العزت په نزد باندې لویه وګرځي څلورم د الله رب العزت د مهلت سپکاوی کله چې یو څوک ګناه وکړي او بیا یې سمدستي الله رب العزت په عذاب نه کړي بلکه الله هغه ته مهلت ورکړي دا داسې وانګیري که ما ګناه کړی وی نو الله به راته عذاب را کړی وی او دا ظالم په دې نه پوهیږي چې الله مهلت ورکړی دی نو دا چې وای که ما ګناه کړی وی او حال دا چې ګناه یم کړی نو الله به عذاب را کړی وی نو په دې سره ګناه نور هم غټیږي لکه چې الله رب العزت د منافقینو په باره کې فرمایي په صورت مجادله کې 8 آیت کې ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير الله فرمای او دوی په خپلو زړونو کې وایي ولې موږ الله په هغه څه باندې نه عذابوي چې موږ یې وایو الله وایي د هغوی لپاره د دوزخ اور کافي دی چې هغه بد ځای د ورتګ دی نو که تا ګناه وکړه د ګناه مرتکب شوي الله سمدستي تا ته عذاب در نه که او دا دې وویلې که ما ګناه کړی وی نو الله به عذاب را کړی وی نو کوم کار چې ما کړی دا ګناه نه ده په همدغې وینا دې هغه وړه ګناه هم د الله په نزد باندې غټه ګرځي بیا به الله جزا درکوي پنځم د پټې ګناه ډاګیزه کول او د پټې ګناه ښکاره کول یو څوک چې ګناه وکړي بیا الله رب العزت د هغه په ګناه باندې پرده واچوي خدای په خپله خلکو ته ځان ښکاره کړي او دا ووایي چې بېګا شپه خو ما دا ګناه وکړه پرون د ورځې مې دا ګناه وکړه نو د ده په دې وینا باندې هغه ګناه هم لویه او غټه ګرځي د بخاري او د مسلم حدیث دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کل امتی معافی الا المجاهرین وان من المجاهرة ان يعمل الرجل العمل بالليل ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره الله عليه ويصبح يكشف ستر الله عليه پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمای زما هر امتی به معاف شي نه د ګناه په ډاګه کوونکی او په ډاګه کولو څخه دا هم ده چې یو سړی د شپې بد کار وکړي چې بیا ورباندې سبا شي په داسې حال کې چې الله ورباندې پرده اچولی وي نو دی وایي ای فلانکیه بېګا خو مې داسې وکړل حال دا چې هغه شپه یې د الله لخوا په پرده کې تیره کړه خو سهار مهال په خپله دغه پرده له ځان نه لرې کړه او خلکو ته یې ځان ښکاره کړه نو ګرانه وروره او درنې خورې که ستا نه یوه ګناه کیږي او ستا په دې ګناه باندې الله پرده واچوي د ستا د عیب ساتنه وکړي نو ته هم الله ته رجوع وکړه د الله رب العزت نه د خپلې ګناه بخښنه وغواړه او چې الله ستا په ګناه پرده اچوي او ته خلکو ته ښکاره کوي چې ما داسې او داسې کړي که هغه وړه ګناه هم هغه د الله رب العزت په نزد باندې لویه او غټه ګرځي شپږم د مقتدا عالم ګناه هغه عالم چې د خلکو ترمنځ نمونه او بیلګه وي او خلک هغه پسې روانیږي که چیرې د خلکو په وړاندې وړه ګناه هم وکړي نو هغه لویه ګرځي مثلا همدغه مقتدا عالم
چې د خلکو ترمنځ نمونه او بیلګه ده د وریښمینو جامې واغوندي، یا یې سګرټ په لاس کې اخیستی وي سګرټ سکي، یا د دې ترڅنګ ظالمانو حاکمانو ته تګ ورتګ کوي، د هغو دروازو شاته او دفترونو شاته ولاړ وي، چاپلوسي یې شروع کړي وي. نو خلک چې کله دغسې عالم ته وګوري نو خلک بیا دا وایي که دا کار ناروا وی نو فلانی عالم به دا کار نه کوه. نو عامو خلکو سره د داسې کارونو په کولو باندې جرأت پیدا شي. بیا که دغه عالم مړ هم شي هغه شر به په خلکو کې پاتې شي. نن ورځ همداسې ډیری په نامه علما دي چې د واقعي علماو لپاره او د اسلامي ټولنې لپاره عار او د سپینو جامو داغ ګرځېدلی دي. د مسلم حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای من سن فی الاسلام سنة سیئة کان علیه وزرها و وزر من عمل بها من غیر ان ینقص من اوزارهم شیء. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمای څوک چې په اسلام کې یوه بده طریقه پرېږدي پر هغه به ګناه وي او د هغه چا ګناه به هم ورباندې پیټی سي. څوک چې ورباندې عمل کوي بې له دې چې د هغوی په دغه پیټي کې کموالی راشي. او حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمای افسوس او بربادی ده عالم ته له جهته د پیروي کولو چې خلک یې پیروي کوي. که دا یوه تیروتنه او ښویېدنه هم وکړي خلک یې ورسره اخلي او لرې سیمو ته یې له ځانونو سره وړي. او په سلف الصالحینو کې یو عالم وای د عالم ښویېدنه د کشتۍ د ماتولو په څیر ده چې کله هغه ماته شي نو ډوبه شي او سواری هم ډوبه شي غرق شي. نو هغه عالم چې په خپله ټولنه کې د نورو لپاره مقتدا دی، خلک د هغه پیروي کوي، که هغه وړه ګناه هم ترسره کړي دا وړه ګناه د هغه غټه ده. ځکه چې بیا عام خلک دغه عالم ته ګوري او وایي که دا کار ناروا وای فلانی عالم به دا کار نه کوه. نو د عامو خلکو سره بیا د داسې کارونو په کولو باندې جرأت پیدا شي. که دا عالم مړ هم شي هغه شر به د خلکو ترمنځ تر ډیر وخته پورې باقي وي. نو رب العزت دی هغو علماو ته سره زموږ چې په ټولنه کې مقتدا دي خلکو د هغو تابعداري کوي د وړو او د لویو ګناهونو نه وساتي تر څو چې زموږ دا وړه ګناه د رب العزت په نزد باندې غټه ونه ګرځي. په همدې هیله درنو اوریدونکو نور به واورو خو د یوې دمې نه وروسته. جانان په بیلتون دي څنګه خواره مدینه سوه، جانان په بیلتون دي څنګه خواره مدینه سوه، مایوسه د سترګو لاندې داره مدینه سوه، جانان په بیلتون دي څنګه خواره مدینه سوه، جانان په بیلتون دي څنګه خواره مدینه سوه. لژوند دی دلته تیر کې او ژر ولاړې مسافر سوې. قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. نو یو مسلمان ورور لپاره همدارنګه د یوې مسلمانې خور لپاره دا لازم دی چې له هرې ګناه څخه ځان وساتي، که هغه وړه وي که هغه غټه وي. باید دې ته ونه ګورو چې دا ګناه لویه ده او دا ګناه وړه ده، بلکې هغه ذات ته وګورو چې د چا نافرمانی او د چا مخالفت کیږي. هغه الله چې موږ له هر نوع مخالفت او نافرمانی څخه منع کړي یو، هغه ذات چې د حساب د ورځې پادشاه دی، مالک یوم الدین دی، او په هغه ورځ به ګردو انسانانو ته د خپلو ټولو عملونو نتیجه وښیي، که ښه وي او که بده وي، که واړه وي او که غټه وي. الله رب العزت فرمایي فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره ومن یعمل مثقال ذرة شرا یره. پس څوک چې د ذرې په اندازه ښه کار وکړي نو بدله به یې وګوري، او څوک چې د ذرې په اندازه بد کار وکړي نو سزا به یې وګوري. نو ګرانو ورونو او درنو خویندو، دې ته مه ګورئ چې دا ګناه لویه ده او دا ګناه وړه ده،
بلکه هغه ذات ته وګورئ چې په خپلې ګناه سره تاسو د هغه ذات نافرمانی او مخالفت کوئ او حال دا چې الله رب العزت موږ د هر نوع مخالفت او نافرمانی څخه منع کړي یو. هغه ذات چې د حساب د ورځې پادشاه دی هغه به د خپل په حضور کې ودرئ او رب العزت به درنه پوښتنه کوي، بیا به هغه ته څه ځواب وایي؟ د انسان نفس ته د شیطان د ننوتلو له لارو څخه یوه لاره دا هم ده چې مسلمان ته ووایي ورځه دغه کار چې ته یې غواړې وړه ګناه ده او څه باک نه کوي، تر دې چې په هغې ګناه کې دا ظالم شیطان هغه واقع کړي. نو د ګناهونو په کم او آسان ګڼلو سره ډیر خلک پکې اخته شو او ډیرو د الله رب العزت له حدودو څخه تجاوز وکړه. عاقل او هوښیار مسلمان هغه دی چې له ټولو ګناهونو څخه ځان وساتي که هغه واړه وي او یا لوی، ځکه چې وړه ګناه لوی ګناه ته وړل کوي او د یو چا چې واړه ګناهونه جمع شي نو بیا یې له تباهي سره مخ کړي. امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث را نقل کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای تاسې له وړو ګناهونو څخه ځانونه وساتئ، ایاکم و محقرات الذنوب، تاسې له وړو ګناهونو څخه ځانونه وساتئ، بېشکه دغسې ګناهونه به یو سړي ته جمع کیږي او ډیریږي تر څو چې تباه کړي. د دې لپاره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې مثال بیان کړی چې یو څه مسافر خلک دشتې او بیدیا ته راشي او د خوراک وخت حاضر شي نو یو سړی ولاړ شي یو لرګی راوړي، بل هم لاړ شي یو خس او یا لرګی راوړي، همداسې نور همدغسې وکړي، یعنی نور ملګري هم لاړ شي ځان سره یو یو لرګی راوړي، چې په دې طریقې سره دغه خلک یوه لویه ډیرۍ د خسو جوړه کړي، بیا ورته اور ولګوي او هغه څه چې پکې اچولی وي له خوراکي شیانو څخه هغه پاخه شي. یو لرګی یو کس راوړه په هغه خو اور نه بلیده، یا دویم کس یو لرګی راوړه په هغه خو اور نه بلیده او هغه څه چې دوی پخول هغه خو پې نه پخېدل، خو د ټولو ملګرو نه که یو کس وچت شي یو لرګی راټول شي د هغې نه د خسو ډیرۍ جوړیږي او هغه څه چې دوی غواړي پرې پاخه کړي هغه پاخه کیږي. نو که تا یوه ګناه وکړه باک دې پې ونه کړه، الله ته دې رجوع ونه کړه، ورپسې دې بل ګناه وکړه، الله ته دې رجوع ونه کړه ورپسې دې بله ګناه وکړه، نو ستا دا واړه ګناهونه چې تا کړي او په دې باندې دې همیشهوالی او اصرار کړی دا بیا غټه ګرځي او د چا چې واړه ګناهونه جمع شي بیا یې له تباهي سره مخ کوي. نو یا الله موږ د ګناهونو نه وساته او هغه ګناهونه چې زموږ په ژوند کې زموږ نه ترسره شوي یا الله موږ ته د توبې توفیق راکړه چې تا طرف ته رجوع وکړو او د خپلو ګناهونو بخښنه درنه وغواړو او په آینده ژوند کې موږ ته د ګناه کولو توفیق مه راکوه. نو ګرانو ورونو او درنو خویندو، راځئ چې له هر نوع ګناه څخه ځانونه وساتو او کومه ګناه چې زموږ څخه کیږي فورا ورڅخه توبه وباسو تر څو له ګناه څخه پاک شو، زړونه مو صفا شي او د زړه له زنګونو څخه وژغورل شو. په یو حدیث کې راځي محمد رسول الله فرمای کله چې بنده کومه ګناه وکړي نو د هغه په زړه کې یو تور داغ پیدا شي، نو که دا انسان دا ګناه پریږدي توبه ورڅخه وباسي د الله رب العزت نه بخښنه وغواړي زړه به الله ورته پاک او صفا کړي او که چیرته د دې ګناه نه توبه ونه باسي بله ګناه د دې ترڅنګ بله ګناه وکړي نو د ده په زړه کې به هغه تور داغونه ډیر شي تر دې چې پر زړه یې پورته یعنی غالبه او راګیرونکی شي او دا هغه زنګ دی چې الله په صورت مطففین کې 14 آیت کې بیان کړی. الله فرمایي کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. داسې نه ده چې هغوی یعنی کافران نه مني بلکې د هغوی په زړونو باندې زنګ دی له وجې د هغو ګناهونو څخه چې دوی کوي. نو بیا هم درته وایم درنو اوریدونکو، تاسې د ګناه وړوکوالي ته مه ګورئ چې دا ګناه صغیره ده، بلکه تاسې هغه ذات ته وګورئ او د هغه ذات لویوالي ته وګورئ چې تاسو د هغه نافرمانی کوئ، د هغه د حکم نه سرغړونه کوئ. که تا ګناهونه پرېښودل،
الله دې یاد که رب العزت طرف ته متوجه شوې الله رب العزت به ستا په ژوند کې تا ته د زړه سکون او اطمینان در په برخه کړي. او که خدای مکړه تا په خپلو ګناهونو باندې د اصرار کوه، الله طرف ته تا رجوع نه کوله، نن یوه ګناه د دې پر ځای چې د دې نه توبه وباسې سبا ورپسې بله ورځ ورپسې بله، نو په ژوند کې به اطمینان او سکون نه لرې، همیش به نارامه او سرګردانه ګرځې، ځکه ستا په زړه باندې تور داغونه لګېدلي او هغه تورو داغونو ستا په زړه باندې غلبه کړې، نه به حق واورې، نه به حق درک کړې او نه به حق طرف ته رجوع وکړې، همیشه به غمجن او سرګردانه وي او ژوند به دې د مصیبتونو او د تکالیفو نه ډک وي. د الله رب العزت نه ځان ته بیا د نړۍ ټولو مسلمانانو ورونو او خویندو ته د نیکو اعمالو د توفیق غوښتونکی یم. په همدې هیله درنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بخونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. د خدای و نازولی ستا پر لار باندې قربان وام، د خدای و نازولی ستا پر لار باندې قربان وام، لمبو کې د هجران دی ناقرار مدینه سوه، جانانه په بیلتون دی څنګه خواره مدینه سوه، جانانه په بیلتون دی څنګه خواره مدینه سوه، مایوسه د سترګو له دیداره مدینه سوه، جانانه په بیلتون دی څنګه خواره مدینه سوه، جانانه په بیلتون دی څنګه خواره مدینه سوه، فنا لدی جهان نستا ټول اصحابان دی، صدیق عمر دی څنګه او تنها علی عثمان دی، صدیق عمر دی څنګه او تنها علی عثمان دی، رخصت سے پسرګیو سجدی پسر گیو لہر یار مدینہ سوه، جانانا پا بیلتون دی سنگا خوار مدینہ سوه، جانانا پا بیلتون دی سنگا خوار مدینہ سوه، مایوسا دی دستر گلا دیدار مدینہ سوه، جانانا پا بیلتون دی سنگا خوار مدینہ سوه، جانانا پر بیلتون دی څنګه خواره مدینه سوه، لتا سره بځي ولوی میدان د حشرګاه ته، دا ټول ستا کلیوال دی محترم به الله ته، دا ټول ستا کلیوال دی محترم به ستا په مبارک ژوند به وقار مدینه سوه، جانانه په بیلتون دی څنګه خواره مدینه سوه، جانانه په بیلتون دی څنګه خواره مدینه سوه، مایوسه دی د سترګو له دیدار مدینه سوه، جانانه په بیلتون دی څنګه خواره مدینه سوه، جانانه په بیلتون دی څنګه خواره مدینه سوه.